السلام علیکم. امید لرم ملګرو چې تاسو بخیر په صحت باندې په ټیک ټاک کې خجی زمونږ د کوټای سپوختو پارت 7 کې تاسو ته ویلکم کوم. ان شاء الله په نننی پارت کې بمونږه د پرایس سیکشن په باره سره حواله سره خبرې کوو. کم چې پریویس تاسو سم کورس کتل دي سمره ویډیوز کتلې دي، امید ده چې به تاسو لږ ډیر پریکټس کړئ نو لږ ډیر به تاسو ته آیډیا کلیر شي. ټیک ده، نن به د پرایس سیکشن باره کې خبره کوم. مطلب پرایس سیکشن وایي ستا او په دې باندې بمونږه ټریډ څنګه اخلو. ټیک ده، نو پرایس سیکشن چې کوم دی، پرایس سیکشن دلته سمپل دا کم چې مارکیټ تاسو تخکاری په مارکیټ کې چې کم دا کینډل تاسو تخکاری گرین ریډ او اپ اینڈ ډاون دا کم چې مارکیټ رقیږي نو دا تاسو پرایس سیکشن د پرایس سیکشن نه بل خد غنښت. کله چې تاسو دا فالو کوئ نو تاسو انډیکیټرز وغیرہ دي زونه ته هم ضرورت نشته. مطلب په ټایم چې د مارکیټ کم دغه نه تاسو کولای شئ. ټیک نو پرایس سیکشن باندې فوکس کوئ. زیاتره انډیکیټرز چې کم دی کنه، انډیکیټرز مطلب اول ځان پوهه کوي. انډیکیټرز چې کم دي چې کله پرایس سیکشن کمپلیټ شي نو تاسو له ولار درکې. مطلب لکه اوس دا فرض کړه دا کینډل گرین کلوز شو، یا تاسو دلته لاندې سټوکاسټیک لګولې یا آر اس آی لګولې یا میک ډي لګولې نو تاسو به خیال کړئ چې کله کینډل کلوز شي نو میک ډي چې کم دی نو هغه تاسو گرین هغه لاندې پرنٹ کی. ټیک ده، نو انډیکیټرز چې کم دي هغه د پرایس سیکشن یو سټپ شاته رواني. نو تاسو له داسې دغه پکار دی یار، پرایس سیکشن داسې شی پکار دی چې یار مطلب تاسو د ټایم سره پاغه ټایم چې کوم مارکیټ روان دی د سره ځان مرګرګه. ټیک ده خجن اولنې د ټولو نه رول دا دی په ټریډینګ کې مخکې مت اوس ویلې دی په پریویس ویډیوز کې متم بار ویل چې کله تاسو ټریډینګ ته کینی نو تاسو اولنې چې کوم سټپ ته اولنې سټپ تاسو دا دی چې یار پاغه ټایم باندې تاسو کمپیر راړول هر یو پیر چی یار چې دا چې ټرند کم طرف ته دی. مطلب ټرند از یور فرند. ټرند چې کوم دی کنه د مارکیټ فایند کول ډیر زیات لازمي دی چې تاسو ته د مارکیټ د سمت پته وي په ټایم باندې چې یار مطلب ډاون ټرند دی که اپ ټرند دی. که ان کیس اپ ټرند وو نو اٹ مینس تاسو به د ډاون کالز اګنور کوئ نو 50% به تاسو په سیګنل کې فلټرایزیشن وشو. تاسو کوم رونګ کالز اخلي نو دا 50% پای کې چانسز نورم کم شو ولې چې تاسو د ټرند سره روان یې. ټیک ده، که ډاون ټرند وو نو تاسو بیا سه په ډاون کالز باندې فوکس کوئ او په گرین نه وکالار شي. ټیک ده، نو ټرند بسنګ فایند کوم تاسو پریویس ویډیو کې طریقه خولې د کپرس کې بیا هم تاسو ذهن بیکار نه کوي یا ټرند فایند کول د ګرن دا لپاره سمپل دی یو مووینګ ایوریج خیم. دلته په دا مووینګ ایوریج باندې کلیک کی لایل پولا 200 کې لینز زیات د مووینګ ایوریج خې چې به لګه اکورسی تاسو څخه مليږي. ټیک ده، اس ام ای هم ټیک ده، خو خیر زیات تر ای ام ای یوز کوم. ای ام ای تاسو غوړې شي دا کلر ور لک چینج کوم چې تاسو پته لګي. ټیک ده، اغه نه پس ګوره دا یو لاین خاص تاسو څخه خاصه د لاین ښکار شو او دې نه ګوره موږ دا پته لګي چې یاره اوس چې کوم مارکیټ روان دی نو دا په ډاون ټرند کې دی. نو په ډاون ټرند کې دی نو زمونږ فوکس صرف په ډاون کالز باندې شو. ټیک ده، اپ کسی د دې نه ختم شوی نو تاسو په سیګنل تاسو نه کوم سیګنل جنریټ کوئ کوم ټریډ ځخله نو تقریبا 50% پای کې تاسو فلټرایزیشن وشو د فالس او د لوس ولا سیګنل نو تاسو لک سایټ شو. ټیک ده، خدا غینه پس به تاسو پرایس سیکشن څنګه ریټ کوئ. ګوره دلته ګوره مارکیټ روان دی، دلته تاسو ګورئ د کینډل سټرکچر ته وګورئ، د کینډل باډي ته وګورئ او دا ویکس نه دی. دا ویکس ډیر زیات لازمي دا زیاتره خلک اګنور کوي، خو ویکس ګوره د مارکیټ حصہ ده او دا باقاعده د مارکیټ لیول زی نو ویکس ته به خیال کوئ. دلته به تاسو ګورئ چې یار مطلب کینډل داسې شروع شو چې د بره طرف نه د کوم دی دلته ویکس سٹارټ شول. ګوره دا ویکس نه دی، دا ویک د بره نس نو مطلب الریډي تاسو دلته دا پته مخکې د چې یار مطلب ډاون ټرند دی برنه ویک سٹارټ شو نو اٹ مینس یار دلته د سیلرز ریشو ډیره زیاته ده او د ډاون کالز تاسو دلته زیات اغستی شي او د اپ کالز به نه اخلي. ټیک ده، دلته ګوره د کینډل کلر فرق نه کوي، فوکس په دغه باندې فوکس کوئ. ګوره د کینډل په سټرکچر او د کینډل په د ویکس چې کوم دی په دې باندې بل د فوکس کوئ چې تاسو کنزیکټیو دغه شان یو دوه کینډل ملو شو چې مطلب د برنه ویکس پی دی لاندې ویکس کم دی نو تاسو 2-3 کینډل ریډ دغه سره تاسو کال دغه سټیشن ډاون کال باندې. ټیک ده، 2-3 ټریډ بس تاسو له کنزیکټیو وین کیږي. دلته ګوره موږ د شین کینډل هم ښکاریږي. دلته ګوره اگین په کلر باندې فوکس نه کوئ. تاسو ویکس ګوره د دې ویکس مطلب د لاندې طرف نه دا خیر لا کلو شوی نه دی، پریوس باندې به خبر وکړو د دې ګوره ویکس لاندې طرف نه. ټیک ده، نو دا زموږ د پاره انویلډ کالو دلته مونږه انټری نه کوو. ټیک ده، و زه کوشش کوم چې ما دلته لایف ټریډ ملو چې ګوره دا کینډل چې کوم دی دا کلوز شو، گرین کلوز شو، خو هلته ویک بره دی نو زه به په دې باندې ډاون یو کال یو منټ لپاره والم. دلته ګوره ما چې کوم دی د کینډل چې کوم کلر دی هغه ما اګنور کو. ټیک ده، دا ګوره دا ټریډ ما ولې واغستو د یو منټ لپاره ډاون. ټیک ده، کینډل گرین جوړ شو خو دلته ګوره ویکس چې اوس دا ټریډ ما واغستو نو دلته ښکاري نه، خو ګوره برنه ویک زیاتو نو نیکسټ ماته د پرایس سیکشن ماته دا وایي چې یاره نیکسټ کینډل پروبیبلیټي شته 60-70% چې یاره دا به ریډي که ریډ نه وي خو ښکته به راشي.
ټیک ده. کلر په دې ټایم کې بیا کلر مطلب ما فوکس نه کو, کینډل سټرکچر مې فوکس کو او د کینډل ویک مې فوکس کو. ټیک ده. نو ګورو دا ټریډ روان دی. د دې هرګز دا مطلب نه دی چې مطلب زما به جو هر ټریډ به زما وین کیږي یا به زه هر یو منټ کال چې کوم دی هغه به زه وین کوم. د دې مطلب دا چې مطلب تاسو کنزیکټیو 10 ټریډز اخلئ نو ان شاء الله تاسو مطلب د سیم رولز تاسو فالو کړل نو په دې 10 کې چې 7 ټریډز هم تاسو وین کړل کنه نو هم تاسو لپاره هغه پوره دي د تاسو د پروفیټ لپاره. ایون که 6 هم تاسو وین کوي ګوره په باینري کې 100% اکوریسي نشته, 7 ټیم نشته, 8 ټیم نشته, دا اکسیډنشلی کله نه کله تاسو دومره اکوریسي ملاوي شي. نو ریالټي بیسټ خبره وکړو, ریالټي د مارکیټ دا چې بای 50-60% په دې کې تاسو به اکوریسي ملاويږي, د نه زیات نشته. ګوره دا نیکسټ کینډل چې کوم دی د نه د دې باندې 1 منټ لپاره کال وکړم, لګ انټری لیټ شو خو خیر بیا هم کال واغستو. ګوره هغه خبره ده کینډل سټرکچر ته مو قتل, ګوره ویک برن را روان دی پلس ګوره دلته آلریډي ما ته پته چې بای مارکیټ کافي په ډاون ټرند کې دی. یو ټریډ د ما وین شو, دا نیکسټ هم ما په واغستو, په دې کې انټری لګ لیټ شو خو خیر هیڅ خبر نه ده. دلته زمونږ فوکس د ټریډ وین کېده او لوس کېده نه دی او تاسو په خبره پوهې کولی. ټیک ده. ګوره دلته ما یو ټریډ وین کو, دا مې وین کو, د دې نه پس به زه ګورم د دې کینډل سټرکچر ته چې یاره دی په اخر کې څنګه کلوز کېږي. که د دې ویک ګوره لاندې نه زیات جوړ شو زه به بیا نیکسټ ټریډ نه اخلم. په دې خبره به تاسو ورسېدئ, ویک ته به خیال کوئ ګوره د دې ویک ګوره لاندې زیات جوړ شو برک کم جوړ شو نو زه به په دې باندې نیکسټ دا کینډل چې کوم دی دا به زه اګنور کم. بیا به زه د نیکسټ کینډل ته ګورم چې یاره مطلب د دې د سټرکچر جوړېږي. که فرض که بره نه ویک هي لاندې ویک نه نو مطلب بیا هغه ټریډ هم زه دلته اخیستی شم. ټیک ده. د دې ویټ کوو چې دا دې ټریډ څه دغه راوځي, هغه به وشي خیر ده, څه مسله نشته. که وین شو که لاس شو خبر نه, دا ګوره وین شو دا ما انټري ډېره لیټ اخیستی خو زه خیر دی. اوس په ګوره د دلته که پرسه کینډلې ډېرې زیاتې وړې شوي نو د دې پیر نه غلار شي بل پیر وګورئ. ټیک ده. بل پیر دلته وګورو. زموږ سره ټایم هم لږ دی, زه کوشش کوم چې دا زر وایند کړم ځکه چې بیا 10 منټ نه زیات ویډیو نه دغه کېږي. خري زه په اپ ټرند باندې به هم خبرې وکړو. ټیک ده. ګوره هماغه سیم خبرې دي. ګوره دلته اوس ټرند اپ دی, اپ څنګه دی ګوره مووینګ ایوریج نه مارکیټ بره دی. ټیک ده. دلته ریټریسمنټ هم کړی دی. دلته به زما فوکس سی په ګرین کینډلو باندې او ویکس د لاندې سایډ نه. ګوره دې نه لاندې ویک شته برعکس سټرکچر بل زه 1 منټ لپاره نیکسټ دلته زه کال اخلم او زما دلته 70-80% شور یم چې یاره نیکسټ کینډل به دلته هم زما د لیول نه بره کلوز کېږي. کلر دلته ګوره میټر نه کوي, د کینډل چې کوم دی سټرکچر به میټر کوي. ټیک ده. دلته تاسو ګورئ دا ټریډ مو واسو دلته لګیا دی. په ټریډ باندې فوکس مه کوئ چې یاره مطلب دا وین کېږي یا دا لاس کېږي, خو ځان په خبره باندې دلته پوهې کوي چې دا ستاسو د غټ کینډل میلاو شو او په ګوره په اپ ټرند کې به تاسو فوکس کوئ چې یاره دا لاندې چې کوم ویکس دی د کینډل دا زمونږ په کار دی. ټیک ده. چې لاندې طرف ته ویکس یي بره نه وي. دې کې ما غلطي څه وکړه ګوره دلته خیر لږ هایټ شوی دی خو دې ګوره بره هم ویک جوړ شو نو ما له دا ټریډ نه و اخیستل په کار. تاسو به داسې کینډل ګورئ چې بره دا ویک د سره مطلب لاندې نه ویک یې زیات وي. ټیک ده. لکه فار ایگزامپل ګوره دې ته وګورئ, د دې ګوره کلر چې کوم دی ریډ دی, کلر په دې ټایم کې اګنور کې, خو ویک ته وګورئ لاندې ویک غټ دی بره معمولي غوندې کې دی خو د دې لکه مطلب دې کې څه رول نشته. نو ګوره د دې نه پس تاسو دوباره اپ تاسو کال اخیستی نو د ګرین میلاو شو. ګوره د هغې نه پس دا څومره ښکلی کینډل درته جوړ شو چې لاندې بالکل ویک نه و. نو دې نیکسټ تاسو بیا شور شارټ چې ورته وایي نو هغه سیګنل هم تاسو اخیستی شئ. ټیک ده. اوس ګوره دلته بیا زما غلطي څه وه چې ما ګوره د بره ویک د کینډل چې کوم دی زما اګنور کړو. د دې نه پس زه ګورم چې یاره ما د بل ځای کې څه دغه میلاو شي. ها دلته زه ګورم او جي دلته ګورئ, دلته ګوره کینډل ریډ دی خو ویک زه لاندې دا ګوره د سټرکچر د کینډل فالو کوم. ویک لاندې دی نو زه دلته 1 منټ لپاره ټریډ اګین انټري د ویډیو لپاره زه دا انټراني لږ لیټ اخلم. خو خیر خبرې مقصد دا چې تاسو په دې باندې پوه شئ د وینینګ لوزینګ سره زموږ څه کار نشته, دا تاسو بیا ځان او دې باندې پریکټس کوئ. ټیک ده. نو ګوره دا ټریډ ما ولې واغستو, ګوره اپ ټرند دی, مووینګ ایوریج نه مارکیټ بره دی, د کینډل کلر ما اګنور کو, ما سټرکچر ته وکتل چې یاره مطلب د مارکیټ نه سوري دلته ویک چې کوم دی د کینډل لاندې غټ ویک جوړ شوی دی نو 60-70% چانس شته. ګوره 100% په دې باندې شور نشي کېدی, نه تاسو کېدی شئ نه زه کېدی شم, نه هر هېڅ څوک چې نشي کېدی. نو 60-70% پروبیبلیټي شته چې یاره نیکسټ ټریډ سوري زموږ چې د نیکسټ کینډل دی ګرین به کلوز کېږي. که ګرین نه شو نو زموږ د لیول نه به لږ بره دلته خامخا کلوز کېږي. ټیک ده. خو زموږ سره ټایم تقریبا ختم دی د ویډیو, نو امید لرم چې تاسو په دې باندې د ذهن مو لږ ډېر کار کړئ. لږ کمپلیکیشنز په دې کې شته خو لږ په دې باندې به پریکټس وکړئ. انشاءالله زه کوشش کوم چې په بل پارټ کې ستاسو سره هم دا سیم سټریټجي بیا لږ نور هم دلته مخکې لاړ شم او دا سره فالو کړم. ټیک ده. خپل خیال ساتئ. انشاءالله ملاویږو نیکسټ پارټ کې. الله حافظ.